شیطان وسوسه څنګه ورچوي؟ په یو څو طریقو سره. یوه دا الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم، په دې وینه کې دننه ګرځي، لکه دې وینه کې دې رګونو کې وینه ګرځي که نه، دقه شان دی په دې بدن کې او په دې رګونو کې ګرځي را ګرځي او دته وسوسې ورچوي. هغه مشهور حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کله د خپلې بیبي سره ناسو، صفیه رضی الله عنها، او دوه ځوانان تېرېدو، نو هغوی داسې تیز تیز روان شو. رسول صلی الله علیه وسلم هغوی ته ویوي ورو زی دا صفیه ده زما بیبي ده. هغوی ته سبحان الله یا رسول الله، د الله رسوله موږ په تاسو دغه شک خو نه کوو. ورته ویي نه نه صحیح ده، خو شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه د وینې چې په دې رګونو کې تاویږي را تاویږي. او زه یېرېدمه داسې نه چې ستاسو زړه ته نور څه ور واچوي. د شیطان دویمه طریقه د وسوسې د اچولو دا دی چې تا ته په مانځه کې وسوسه در اچوي، په مانځه کې به دې ګډوډ کوي. ښه روغ رمټ به خو چې دې مانځه ته ودرېدې نو خوب به هم درځي، اګرمي به هم درځي، سوچونه به هم راشي، ټینشن به هم راشي، او ته به خطا هم شي چې 2 رکعته و که 3 و 4 و که 15 و. دا ټول د شیطان د طرف. درېیمه طریقه د شیطان دا ده، زه په حدیث نه ذکر کوم ځکه چې وخت موږ سره لږ دی. درېیمه طریقه د شیطان دا ده چې بنده لره شکي کوي په باره د هغه د رب کې. او حدیث کې دا راځي، په صحیح بخاري کې دی، په صحیح مسلم کې هم دی، چې شیطان به تاسو ته وسوسې در اچوي، نو تاسو ته به وایي چې من خلق کذا، من خلق کذا، دا پلانې شی چا پیدا کړی، دا پلانې چا پیدا کړی، پلانې چا پیدا کړی، حتی یقول من خلق الله، تر دې چې خبره به دې ته راورسي چې دنه به تپوس وکړي چې بیا چې دا الله رب العزت د هر څه پیدا کړي دي نو دا الله چا پیدا کړی دی. نو شیطان بیا کوشش کوي چې دا بنده شکي کړي په باره د رب کې. څلورمه طریقه دا ده چې کله انسان وده شي که نه نو د ده د سر ته غوټې ور اچوي، غوټې. او حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې تاسو وده شئ که نه نو شیطان راشي 3 غوټې ور واچوي، 3 ستاسو د دې سټ سره د کیسې سره 3 غوټې ور واچوي، او په هره غوټه باندې چوف کوي، دم پې کوي، دم. هغه چوف یې څه دی؟ اوده شه، علیک لیل طویل، لا ډېره شپه پاتې ده، فرق او دا چوف پې ور اچوي. پنځمه طریقه هغه دا ده چې شیطان د انسان په غوږ کې میچازي کوي تر دې چې دی د سحر د منځه نه اوده پاتې شي. هغه حدیث کې راځي که نه، او دا حدیث هم صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې د رسول صلی الله په خوا کې د یو کس تذکره وشوه، و یا رسول الله اوده و پانسېدو تر دې چې سحر شو. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه، دا هغه سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې میچازي کړی. بله یو مسله یاده کړئ، او دا اهمه مسله ده، 6 شرونه دي چې شیطان یې زموږ نه غواړي. شیطان غواړي چې موږ په 6 قسمه شرونو کې راګیر کړي. شرونه ډېر دي خو دا 6 یې بنیاد دی. ښه هوښیار اوسه چې کله درته دا یادو نو شیطان به دې نشي راګیرولی. د ټولو نه لوی شر چې شیطان غواړي چې دا خلک پکې راګیر شي هغه شر د کفر او د شرک دی. په دې انتهایی خوشحالېږي چې یو سړی کافر شي او یو سړی مشرک شي، د الله سره برخدار جوړ کړي. دویم شر که دغې نه بچ شو، یو سړی دی الله وساتو د کفر او د شرک، نو بیا به شیطان کوشش کوي چې دی په بدعت کې ور واچوي، په دین کې نوي کارونه کول. بیا به د شیطان لوی کوشش هغه به دغه کوي چې تا په بدعت کې ور واچوي. نو هوښیار اوسه. ها یو سړی دی د بدعت نه بچ پاتې شو، شیطان دومره خبیث دی چې دی غلی کېږي نه. د کفر نه دا سړی بچ شو، د شرک نه دا سړی بچ شو، د بدعت نه بچ شو، نو که د دې هر څه نه بچ شو نو بیا به دې په کبیره ګناهونو کې ور واچوي، په غټو ګناهونو کې به دې ور واچوي. فسق او فجور، دروغ، دوکې، دړکې، کوشش به کوي چې دې طرف ته دې راولي. ها موږ به وایو چې سړی ښه سړی دی او په دې کې راګیر نه شو، دینداره سړی دی، غټو ګناهونو له نه ورځي، نو شیطان به اوس کوشش کوي چې دې وړو ګناهونو ته یې راواچوي. ځکه دا خبره یې ده که دا واړه ګناهونه دروازه ده غټې ګناهونو ته، او په دې غټو ګناهونو کې چې اخته
په بدعت کې به واقع شي. په بدعت کې چې واقع بعض داسې بدعات دي چې انسان لره کفر او شرک ته وباسي. یو دروازه پتا کولا وي نو تا ته به څه وي مړه دا خو وړه ګناه ده او دا خو صغیره ګناه ده والله بخي. یاد ساته چې کله انسان صغیره ګناه بار بار کوي کنه او بیا یې بیا کوي هم د دې نه غټه ګناه جوړه شي. ها موږ به وایو چې سړی ښه سړی دی په غټو ګناهونو کې راګیر نه کو په وړو کې راګیر نه کو نو پنځمه طریقه دا ده تا به په مباحاتو کې مصروفه کړي. مباحات څه ته وایي چې نه پکې ثواب شتي او نه پکې ګناه شتي. لګیا اوسه نو چې څوک تا ته نصیحت وکړي چې یاره ګوره د دې په ځای به دې هغه پلانې کار کړی نو دی وولې دا حرام دي بس دکه ټکی ذهن کې پروت دی چې وولې دا حرام دي. صحیح ده حرام نه دي خو ثواب پکې هم نشتي. وخت دې ضایع کېږي د عبادت نه اورېدلی الله طرف ته دې توجه نه ځي شیطان هم غواړي چې تا په دقې کې ور واچوي. لکه مثال یو سړی دی هغه لوبې کوي سهار هم لوبو له ځي ماښام هم لوبې دي او کرکټ دی او فوټبال دی او یو شی دی او بل شی تا ورته وایي چې ګوره لږ احتیاط کوه ولې حرام دي سه ولې حرام دي غوسم شو او ته نه هره خبره کې دا نشته چې ولې حرام دي ته به دې ته هم ګورې بعض کارونه مباح دي نه پکې ثواب شته نه ګناه شته موږ منو خو مسلمان به دې ته هم ګوري چې دې کې د ده وخت ضایع کېږي الله طرف ته پکې توجه نشتی او د دې په ځای ښه نه وه چې دی یو فایدهمند کار کړی وی چې یا ورته په دنیا کې فایده میلاو شوی یا ورته په آخرت کې میلاو شوی. که دینداري پکې نه کې مه کوه خو داسې څه خو پکې وکړه که نه چې ستا دنیا ته خو پکې فایده وي. شپږمه طریقه د شیطان او اخرنۍ هغه دا ده هغه سړی ښه سړی دی په مباحاتو کې هم نه راګیري. اخرنۍ چې کوم ګزار به دی کوي هغه دا دی چې دی به په مفضولاتو کې ور واچوي. یعنې دوه کارونه دي روا دواړه دي خو دا یو د دې بل نه غوره دی او فاضل دی او افضل دی. نو شیطان به کوشش کوي چې ته دغه ونه کې ته دا بل وکړې. یو سړی به چې دا شیطان دومره حریص ولې دی یعنې دومره زموږ د ګمراه کولو کوشش کوي چې دومره موږ پورې خطر وجه دا ده چې هغه ته دا پته لګېدلې ده چې زما انجام څه دی هغه جهنم دی. الله زما نه ناراضه دی والله زه شړلی یم نو ستا څه خیال دی چې تا به داسې په ارام پرېږدي چې ته د الله بندګي کوو چې جنت وګټې.